سلامونه. زه سید شینوارم او نن مو په یو ځانګړي بحث کې کوربای. وای ملنګ ته یو دروازه بند شوه سل ورته خدای نور اخلاصي. په افغانو خو زبانی کې وطن کې طالبانو محدودیتونه زیات کړل. هغه مېرمنې چې بهر ته پناه یوړل شو اوس د خپل افغانانو لپاره په بهر کې په صحت، وکالت، بشري حقوقو مبارزه او حتی په سیاسي ډګرونو کې په خورا قوت فعال شوي دي. په اروپا کې هم په خوا به ډیر ندرت سره د افغانانو پارلماني استازولي پیدا کېدل. خو اوس چې لای سر ده دوه افغانو مېرمنو په هالند او جرمني کې ایالتي پارلماني سیاست تر دنګلي او د خاروالۍ شوراګانو نه پیل کړي او ځانونه نمائند کړي دي. څنګه صدیقي چې د ملګرو ملتونو او همداراز د نړیوالې محکمې ماموریت هم کړی دی د ډي شپږ پېته ګوند په استازولۍ د هالند زوترمیر خاروالۍ ته د افغانانو نماینده ده او حسین در چې وړه په آلمان کې رالوی شوې ده. د افغانانو کډوالو له زیات خدمت وروسته اوس د فرانکفورت په ستر تجارتي ښار پارلماني شورا ته د زرغون ګوند لخوا نماینده شوې ده. دوی دواړې مو نن ملمنې دي. انګیزه، پلانونو، احتمالات او کمپایني مسایلو باندې به ورسره وغږیږو. حسین در او څنګه صدیقي دواړه سره مشه بخیر راغلي. تاسو تم ستړي مشه وایم تاسو ملمنې ته او د تاسو د میډیا د لارې نه ټول لیدونکو ته سلامونه وایم. څنګه صدیقي تاسو هم ستړي مشه بخیر راغلي. ستړي مشه شینواري صاحب زم سلامونه وایم تاسو ته تاسو ملمنې ته او ټول لیدون او اوریدونکو ته. ډیره مننه. څنګه صدیقي پرونه پورې نړیواله محکمه کې د افغانستان د ښځو لپاره جنګېدی. دا ځل مو د خیره سره وایي چې موږ دې حیران کړو په هالند کې لکه چې د هاګ محکمه د پریښوده خاروالۍ شورا ته لکه علت انګیزه څه وه چې راغلی سیاست دلته شروع کړي؟ شینواری صاحب ما از بسیار خودترکی همیشه علاقه داشتم که در سیاست و خصوصا در سطح تصمیم گیری فعال باشم. به نظر من زنان وقتی میتونن که قدرتمند و با انگیزه و باعث ایجاد تغییر در جامعه شوند که در میز تصمیم گیری حضور داشته باشند. چی انگیزه باعث شد در سال 2019 و 20 بود که من او زمان کارمند سفارت افغانستان بودم در لاهه در هالند و بیشتر مسائل حقوقی و سیاسی سفارت را پیش می بردم به عنوان مشاور حقوقی و سیاسی سفارت افغانستان. یکی از کارهایی که انجام میدادم امو منسجم ساختن جوانای افغان در داخل هالند بود که اونا تشویق می شدن که به احزاب سیاسی هالند اشتراک کنن و کسایی که قبلا عضو از احزاب سیاسی بودن ما امروز یک کمیته داشتیم و بسیار به شکل مداوم امروز کار میکردیم و میخواستیم که تاثیرگذاری اینا در سیاست هالند به نفع افغانستان تمام شود. او همیشه بر من یک کار بی‌نهایت خوشایند بود و خودم به دلیل از اینکه کارمند رسمی دولت افغانستان بودم و خصوصا کار سیاسی و حقوقی میکردم اجازه را نداشتم. اما بعد از اینکه طالبان سقوط کرد جز اولین کارهایی که من در هالند انجام دادم امی بود که عضو یک حزب شدم، حزبی که من بیشتر دو خود پیدا میکردم و اصول و ارزش های من بسیار مشابه بود با ارزش های او حزب و فعالیت خود از اونجا شروع کردم. اما بحث زنای افغانستان خصوصا بحث محکمه بین المللی جنایی و کاری که من در قسمت پاسخگویی بین المللی خصوصا در قضیه افغانستان میکنم او سر جای خود میمانه و خواهد ماند. در ما قصه کنین که امی حزبتان شما باید برای حزبتان کار کنین یا برای افغانا کار کنین یا حزبتان افغان دوست است؟ حزب ما افغان دوست است چون من تنها کاندید افغان حزب ما نیستم. خوشبختانه که ما 4 افغان دیگه هم داریم، بچهای جوان افغانستان، افغان که در هالند اکثریتشان مثل حسین جان کلان شدن و بسیار خوب درخشیدن، اونا هم کاندید هستند. ولی من کارمند دولت هالند هستم و در وزارت مالی هالند به عنوان تفتیش مالیاتی و
تقریبا کار سارنوال هم گاهی میکنیم، کار میکنم و ما هر زمانی که خواستیم برای هلند کار کنم در اینترویو یا در مراحل بسیار ابتدایی برشان گفتیم که یک بخش کلان زندگی ما افغانستان است و ما در اونجا ریشه دارم و خصوصا در شرایط فعلی که افغانستان وجود داره من باید و یک قسمت از وقت خود را برای افغانستان بتون و تا اکنون خوشبختانه کلگی امرای ما قبول کرده و ما امیدوار هستم که این روند پیش بره، خصوصا کار حقوق بشری و کار بر زنا. فکر میکنم که نه دولت هلند و نه حزبی که من عضوش هستم، حزب دموکرات های 66 قادر هستن از لحاظ اخلاقی امرش مخالفت کنم. من به این دلیل فکر میکنم کوتاه برام بگوین که حالا هلندیا ورت رایت میتن یا افغانا؟ برای ما هر دو رای خواهد داد، به خاطر خوشبختانه در شهری که من زندگی میکنم حدود 2000 فامیل افغان وجود داره و من مسلما همراه اونا کمپاین خواهم کرد و اونا را قناعت خواهم داد که به من رای بتن. ولی در کنارش ما از زمانی که در هلند مهاجرت کردیم یک فرد فعال در جامعه بودیم، درس خواندیم، کار کردیم، خب کارهای اجتماعی به قدر کافی انجام دادیم و مسلما یک بخش بزرگ از کسایی که به من رای خواهند داد هلندیا و کسایی که از بک‌گراند کلتوری مختلف دارن اونا هم هستن. زه به تاسو بیرته راوګرځم چې کله به د خیر سره لوی پارلمان ته ځئ. حسین در ستړي مشي ټول خلک بیا اریان کړل کنه په افغانستان کې لږ د ټوکو بحثونه مو چې وای اوس به اندړ موږ سره ډیر په اسانه باندې خبرې نه کوي، یو د خوشحالي خبرې ډېرې وي په دې رابطه باندې. بله ډېره مننه. چې زه خبر شوم چې تاسو همدلته واړه رالوي شوي یاستئ، پښتو مو زده ده، دری مو هم زده ده، الماني مو هم زده ده او ټول عمر د افغانانو په خدمت کې تیر کړی دی. زه غواړم لکه تاسو نه واورم چې د خلک پوه شي چې حسین در څنګه تر دې ځای را رسېدلی ده. زه خو په افغانستان کې پیدا شوی یم، په کابل کې. په شپږ کلنۍ کې موږ د افغانستان نه کډوال شولو او آلمان ته راغلو. په آلمان کې په وخت کې د شتوتګارت ښار ته نږدې یو حساب په یو کلي کې مو ژوند کول. نو په هغه کې خامخا د کډوالي ژوند په کوچنیوالي کې چې په افغانستان کې په یو جامع کې د ژوند کړی ډیر فرق کوي. موږ هم په یو کوټې کې ولو، ټول 15 کوچنیان او مور مې را سره وله. نو ډیر سختي مو ولیدلې، خو منتظر چون د کور مشره زه یم نو ما ډیر کارونه ماته پاته سول، د کوچنیانو سره هغو باندې پام کول او ماته دا مهمه ډیره وه چې زه باید ژبه ډیره زر زده کړم او چون ما ژبه ډیره زر زده کړله بیا ما نه ډیر خلکو خواهش کول چې ورسره ډاکټر ته لاړه سم، ترجماني وکړم، ورسره کومک وکړم په دفتري کارو دا ټولو شیانو کې. نو بیا دغه وخت نه ما دغسې خلکو سره کومکونه کول او بیا چې زه په 9 صنف ته ورسېدلم په شتوتګارت ښار کې ډیر افغانان ډیر وو. بیا دغو سره یو ځای بیا ما یو اتحادیه دلته په آلمان کې فعاین ورته وایي، هغه مې جوړ کړو چې د هغه د افغانischen Frauenverein in Stuttgart e.V. نوم یې و، دا eingetragene Verein و، صحیح رسمي فعاین و. نو دغه د لاره چې بیا موږ کوشش کول چې افغانانو سره کومک وکړو چې دغو په درد وخوري. بیا دغه ځای نه بیا موږ راغلو د فرانکفورت طرف ته. نو دلته ما بیا داسې رسمي کوم ګوند کې کار نه ده کړی، ما خپل درسونه ویل، واده مې وکړو، مکتب مې خلاص کړو، بیا پوهنتون ته لاړم، هلته مې د طب پوهنتون کې وم، هغه مې خلاص کړو او په کوچنیان مې پیدا کړل. زه خپله د څلور کوچنیانو مور یم او بیا د اوس د آخري کال کې دا یو نیم کال کېږي چې د افغانانو باندې ډیر منفي خبرې په د میډیا کې وشولې او افغانستان خلک ډیر منفي ښکاره کړل. نو هغه یو شی یو ماته یو حساب ماته یو جرأت راکړو چې اوکې زه باید د افغانانو یو بل مخ هم ورښکاره کړم د آلمان جامع ته یا د دنیا جامع ته، په دې چې موږ افغانانو کې ډیر تکړه خلک شته، په هغې کې موږ ډیر
ډاکټران دي، انجینران دي، خلک دي چې تاجران دي، یعنی چې ډیر ښه د آلمان اقتصاد ته او دولت ته کار کوي. نو په دې خاطر بیا ما ویل چې زه په کومه لاره کې زه کولی شم چې د افغانانو ته داسې کومک وکړم چې یو لابي ورته وکړم او دې ته صحیح رسمي د دولت نه کومک ورسیږي. بیا ما دا نور خلکو ته کتل چې هغوی څه کول. هغه کې ترکان هم و، ایرانیان هم و، شاید تاسو ته معلوم وي د فرانکفورت ښاروالې چې دا هغه یوه ایرانۍ ښځه ده او دغسې نور خارجیان هم دي چې خپل خلکو ته، خپل قوم ته کومکونه کوي او رسمي کومکونه کوي چې دوی کولی شي چې پیوجي ته رسیدلی وي. نو دغه یوه لاره ولیدله چې زه به هم خپل خلکو سره په دغه لاره باندې کومک وکړم. په دې خاطر بیا زه د یو ګوند ته مې ځان شامل کړو چې هغه د زرغون ګوند، د ګرون بندنس 90 die Grünen. دا یو بندنس 90 Grüne ورته وایي. یعنی ډیر د ښځو حقوق ته ډیر جنګیږي او حساب ډیر غواړي چې دا پولوشن او شیان په دنیا کې کم، یعنی نو هغه کې مې ځان په دې خاطر هم کاندید کو په دې چې چانس، یعنی یوه ښځې ته ډیر چانس ورکوي چې زر مخته لاړه سي. نو زه ما یو کال مخکې زه پکې ګډه سوې یم. په یو کال کې ما هلته دومره کار وکړو چې ما دغه ته ورسېدلم چې تقریبا 92-93% خلکو چې په هغه ورځ د لیست ټاکل کېدو ماته یې 93% خلکو رایه راکړه او زه په د بندنس 90 die Grünen لیست ته راغلم. نه دا ټوکه به تاسو سره کوم چې ګوند به د کامیابۍ که افغانانو باندې باور لري چې دوی به رایه درکوي؟ زه فکر کوم دواړه. دا یو شی دی چې زه همیشه وایم بې افغانانو هم نه کېږي، په دې خاطر چې زه خو افغانانو ته غواړم چې دغه وجنګېږم یا دغه په دغه ګوند کې مخته لاړه سم. اما په خپل ګوند کې ما خپل ځان ته داسې یو ځای جوړ کړی ده چې د خلکو خوښېږم، ما فکر یې خوښېږي او دوی غواړي چې ما سره کومک وکړي. خو بیا هم زه خپل افغانانو نه دا درخواست کوم چې ما سره همدرسته وکړي چې حساب دغه انتخابات کې ان شاء الله کامیاب ان شاء الله مرسته به در سره کوي. موږ ټول در سره درېږو. څنګه صدیقي دلته یو خبره وشوه چې په اروپا کې یا په جرمني کې یا په ټول دنیا کې د افغانانو نوم بدنام شوی دی په ځینو پیښو باندې او دوی د ټولې نړۍ په هیوادونو کې د هغوی په اقتصاد کې، د هغوی په اداراتو کې ماشاءالله تاسو دواړه د دوی په اداراتو کې ډېر لوړ بستونو باندې کار کوئ. لکه دغه بدنامي ولې راغلې ده او دا به څنګه د خیره د منځه وړئ؟ اوس خو تاسو ته که کامیاب شي اولین مسؤلیت به دا وي او بله دا ده چې لکه ولې ښاروالیو شوراګانو ته نماینده شوئ؟ ایالتونه هم وو، ولایتونه هم وو او لوی پارلمانونه هم وو. فکر کوئ چې همدې ځای نه پیل یې صحیح دی که نه مخکې چانسونه کم وو؟ در قسمت سوالتون که یک متاسفانه یک روایت بسیار بده از چهره افغان ها خصوصا در میدیا و در رسانه های کشورهای اروپایی داده میشه و یکی از دلایل بود که من هم تصمیم گرفتم در این زمان و در این مقطع خود را کاندید کنم. حسین جان بسیار مقبول در این مورد توضیح دادن. ما افغان ها بسیار کادرای خوب داریم، خصوصا در آلند جایی که مرکز استاتستیک آلند بخش که آمار و ارقام را ارائه میکنن، افغان ها در بین کسایی که مهاجر هستند بیشترین کادر به آلند دادن. حتی در آلند مذاق میکنن وقتی که برشان بگویم من از افغانستان هستم باز میگن خود دکتر هستی، حقوقدان هستی یا انجینیر هستی. یعنی اکثریت کادرایی که افغانستان داره در بخش طب، حقوق و انجینیری است. خصوصا در طب نام خدا کادرایی که ما در آلند داریم بسیار زیاد است و
ولی چهره که از افغانستان داده میشه و از افغان ها داده میشه بسیار یک چهره خشن و یک چهره که همیشه با سوالای بسیار بزرگ همراه بوده این رقم است. به همین دلیل من فکر میکنم که امو رقم که حسین جان توضیح دادن، من یکی از دلایلی که خواستم که وارد کار امرای هالندیا شوم همین بود. گرچه ما با افغانستان از وقتی که مهاجرت کردیم از سال 2009 به این طرف ما متواتر کار کردیم، امرای سفارت با 4 سال کار کردیم، ولی با نهادهای مختلف هلندی، خصوصا نهادهای فرهنگی افغان ها در هلند ما همیشه فعال بودیم و در این بحث ما همیشه کار کردیم. یعنی بر نمیگرده به این وضعیت که اکنون است و خصوصا بعد از طالبان است، ولی ما از قدیم کار میکردیم که چگونه افغانای ما آگاهی دهی داده شود، چطور پروسه ادغامشان بسیار سرعت داشته باشه، یا چطور بحث های کلتوری را بر افغان ها بیشتر توضیح بدیم تا اینا بتونن با آسانی در جامعه نو ادغام کنن. بحث زبان بسیار مهم است و خودم شخصا همیشه تاکید کردیم، کار کردیم که زنها خصوصا بتونن زبان یاد بگیرن و وارد جامعه شون، کار کنن، استقلال پیدا کنن. و افراد مثل ما که میتونیم در بخش‌های دولتی کار کنیم و هم نسل قبلی افغانستان که در هلند اونا بیشتر در مسائل کلتوری فعال هستند، بیش از 120 سازمان افغان ها در هلند ثبت است که بیشتر کارهای کلتوری و کارهای فرهنگی را انجام میدن. اینا دست به دست هم دادن و واقعا چهره که افغان ها در هلند دارن یک چهره کاملا متفاوت است از حداقل از بقیه کشورهای اروپایی و این پروسه واقعا خوب پیش رفته و ما تانستیم در هلند با موفقیت حداقل اندک در این زمینه دست پیدا کنیم. من فکر میکنم که چرا بخش دیگه سوالتان گفتین چرا شوراهای شهرداری. خب من بسیار در حزب سابقه طولانی ندارم، همونطور که حسین جان هم گفتن من بعد از سقوط طالبان شروع کردیم و من کسی هستم که من سال قبل سال 2025 14 بار سفر کردیم بر افغانستان و در پلتفرم ها و در استیج های مختلف در مورد افغانستان صحبت کردیم، کار کردیم با ملل متحد، با انجوها و یا نهادهای بین المللی که بر افغانستان در داخل افغانستان کار میکنن و این کارهای ما کاملا به شکل داوطلبانه بوده، یعنی هیچ گونه منفعت دیگه نداشته. یگان وقت منیجر من برای من مذاق میکنه، میگه تو ماش از ما میگیری کار بر افغانستان میکنی و به اون دلیل ما زیاد در پروسه کار برای هلند و برای حزب که من عضوش هستم نداشتیم و فکر کردم که شاید بهترین و قدم ابتدایی در قسمت فعالیت سیاسی در هلند شورای شهرداری باشه، چون که بیشتر سیاست‌های محلی را همراهش آشنا میشیم و ما یاد میگیریم که چگونه پروسه های دموکراتیک در هلند کار میکنه، چطور میتونی خود کاندید کنی، چطور میتونی جلب توجه کنی، کدام ارزش ها را مردم هلند میپسندن، چطور میتونی بیشتر و بهتر انکشاف کنی. من فکر میکنم بر قدم اول با توجه به ای که ما سابقه بسیار جدی نداشتیم در اعضاب هلند و همچنان در کنار از این که من برای کار به افغانستان هنوز هم تعهد دارم و او را انجام میدم، فکر میکنم یک قدم مناسب تر است. روزی برسه که شما را در پارلمان هلند ببینیم. حسین جان، سیده چې فرانکفورت یو ښاروالي ده مګر یو تر ټولو ستر د جرمني صنعتي او تجارتي ښار دی او هغه ښاروالۍ پارلمان هم چې دی تر ټولو مهم دی او بل دا چې د افغانانو په کې ډیر زیات بیروبار دی. لکه الته تاسو د افغانانو کوم ستونزې یاداشت کړې دي چې اولیت به ورکوي او هغه ته به کار وکړي؟ اول غټه ستونزه خدا ده که ډیر افغانان هم دی الته په هر ځای کې چې دي د دوی تر ټولو غټ مشکل دا دی چې که 100,000 افغانان هم وسی 2000 کسان د رای حق نه لري، یعنی تر هغه ځای سټیج ځان نه درسوله. دا به څنګه کیږي چې دوی ته د رای حق واخیستل شي، پاسپورت واخلي، تابعیت واخلي او بیا دلته د افغانانو ټولنه د خپل دفاع لپاره راودانګل شي، خپل استازي پیدا کړی شي؟
افغانانو ډېرې غټې ستونزې لکه تاسو چې یادول اوس دغه دي چې دې ته په دغه ښاروالي کې یا په دغه دفترو کې چې د خارجي خلکو کارونه کیږي وخت نه ورکوي. بعضې خلک دي چې تر یو کال هم ورته منتظر دي چې هغه دې ته وخت ورسیږي چې دوی خپل کارو ته انجام ورکړي او د هغو کار نه د هغو د دغه ویزې نه چې مثال هغه نه تمدیدیږي د هغو ټول ژوند هغه باندې مربوطیږي چون چې ویزه ونه لري بیا کار نشي کولی او کار چې ونه لري دلته صحیح ژوند نشي کولی نو دغه لکه یو دایره غوندې ده چې ټول په حساب سره خرابیږي. نو دغه یوه ډېره غټه خبره ده چې ماته ډېر افغانان راځي او ماته دغه خپل پرابلمونه راته وایي چې دغه ما ډېر دغه باندې ډېر فوکس ده چې زه باید دغسې افغانانو سره کومک وکم او د رای خبره وله ډېر افغانان دي چې پخواني دلته راغلي دي او د هغو سره آلماني پاسپورټونه شته خو ما په د خپل په فرانکفورت کې ما نه تنها چې دغه د دغه ګوند لخوا چې ځان مې کاندید کړی ده ما یو بل لیست جوړ کړی ده چې هغه په حساب یو ګوند ده چې په هغه کې ټول خارجیان که هغه د اروپا خارجیانی یا په حساب د نورو دنیا خارجیانی په هغو کې د خپل لیستونه اجازه لري چې جوړ کړي چې هغه هم لکه یو وړوکی پارلمان غوندې ده چې د هغو بیا یو نماینده په خپل دغه د فرانکفورت د ښاروالي پارلمان کې بیا کار کولی سي. نو ما هغه ته یو لیست جوړ کړی چې دغه د افغانستان یا افغانش لیست په آلماني ورته وایي دغه په نوم باندې یادیږي. نو بیا په هغه کې ما ته رایه څوک چې آلماني پاسپورت نه لري هغه یې راکولی سي. نو دغو خلکو دپاره دغه مخصوصا دغو خلکو دپاره دغه مهمه ده چې د یوه نماینده په دغه هغه ته Kreis Ausländer Vertretung ورته وایي چې د یوه نماینده هلته وویلي چې دې ته لابي وکړي دې په پرابلمو باندې هلته خلکو سره خبرې وکړي په دې چې د افغانانو په فرانکفورت کې ډېرې ستونزې دي چې دی خپله نشي حلولی او دې ته هېڅ څوک رسپاند نه ورکوي دغه دفتر لخوا چې نو په دې خاطر ما ته دواړه رایه راکولی سي. د ملاقات وخت اخیستل دلته ورته ترمین وي اپاینټمنټ دا خبره تاسو وکړه تر ټولو غټه ستونزه دا ده چې دوی ټلیفون نمبر نه لري داسې نمایندګي نه لري بیا به په انټرنیټي لاره باندې ورته اپلای کوي بیا به یو کال منتظر پاتې کېږي چې جواب ورکړي دغه ستونزې دي. د کورنیو د ماتېدو ستونزې دلته ډېرې دي د انټیګراسیون ستونزې ډېرې زیاتې دي. مثلا افغانستان نه خلک راغلي دي دستي کورنۍ ماتېږي دا یو جنجال دی دوی سره څنګه کلتوري برخه کې همکاري وشي. تر د اوسه پورې په فرانکفورت کې ما د افغانانو یو کلتوري فعالیت داسې واضح ونه لیدل شو ځکه راغلي دي خو پوښتنه نه ده شوې یا هم ملاتړ یې نه ده شوی. ما ویل چې دا ستونزې ماولیت کې اخیستې دي دغه ستونزې مې په فعالیت کې اخیستې طبعا دغه باندې ما ډېر فکر کړی رښتیا په فرانکفورت کې افغانان بیخي بې اندازه ډېر دي او هر څوک ځان ته خلک چې غټ فامیلونه لري خو هغه خپل ځان سره پاتې کیږي نو کوم کلتوري کوم چیز ته ضرورت نه لري په دې چې خپل فامیل کې دې سره خپل ژوند مخ ته بیايي. یا داسې فامیلونه دي چې دغه اصلا څوک دلته نسته یا کوچنیانی یا یعنی خپل یو فامیلی نو هغه ته ما دغه فکر کړی دا او د خپل د آلمان او یا د فرانکفورت د ښاروالۍ لخوا چې ډېرې لارې دي چې موږ اصلا په خبر نه وو چې موږ یعنی دغه باندې مو فکر نه کوي یا نه مو د تجربه کړې مو نه ده ډېرې لارې دي چې سړی دغه کلتوري او یا کلتوري ارګنایزیشن یا یو ګوند ورته جوړ کړي چې خلک افغانانو ته داسې یو ځای وي چې په هغه کې د یو بل سره مثال کومک وشي کولی یو بل ته لارې ورښکاره کړي. او بله ډېره غټه خبره دا ده یو خو دا ده چې د انټیګراسیون پرابلم ده په دې چې هغه خلک چې ورقې نه لري ویزې نه لري هغو ته کورسونه نه ورکول کیږي. بیا بله دا خبره هم ده چې مثال هغه خلک چې پخوا نه دلته راغلي دي د هغو اولادونه اوس په دغه جامعه کې غټیږي د خپل کلتور یې له یاده ووځي نو هغه موږ ته یوه ډېره غټه ستونزه ده په دې خاطر چې
مونږ اولادونه چې دي که هر شي بیا هم افغانان دي کنه او دغه ته د مونږ کلتور د مونږ تاریخ زده کول او د مونږ ژبه ورزده کول ډیره مهمه خبره ده او ما ته دغه مهمه ده چې زه د کازه په دغه پارلمان ته راسم زه کوشش کوم چې د اخر د هفتې کې مکتبونه دي چې د خپل د ښار لخوا چې نورو خلک که ایرانیان دي د ترکان دغه یې اخلي خپل کوچنیانو ته هلته صحیح رسمي درسونه ورکول کیږي او زه غواړم چې دغسې مونږ د مورنۍ ژبې چې دي په غجي کې صحیح رسمي درس کوچنیان واخلي او غیر له هغه دې ته موږ تاریخ ورزده سي او موږ کلتور ورزده سي او د کلتوري ورځې موږ هلته ومانځو. صحیح. حسین جان د خلک وایي چې افغانانو نه چې لاړ شي واړه بیا خپله ژبه ترې نه هېرېږي. تاسې دا ژبې خبره هم یاده کړه. تاسو نه ولې پښتو نه ده هېره شوې؟ ما پلار همیشه مونږ سره په پښتو خبره کړې ده او شاید زه لږ زره استعداد هم د ژبو ډېر ولرم په دې چې زه ډېرې ژبې باندې خبرې کولی شم خو دغه هم یو فامیلي خبره ده که نه چې په یو فامیل کې کوشش پې وکړي څوک چې خپل اولاد ته ژبه ورزده کړي زده کوي صحیح اما ډېرو خلکو شاید دغه امکانات هم ونه لري مثلا مور پلار یې ټوله ورځ په کار کې دلته خو بېکار هم چې ونه کړي نه کېږي که نه اولادونه یا په مکتبو کې یا په کودکستانو کې چې بیرته شپې کور ته راسي اصلي دونه وخت نه ورته لري نو په ده خاطر هم ژبې د چا له یاده وځي او دغه د مونږ کار ده د مونږ مسؤلیت ده چې مونږ خپل اولادو ته خپل کلتور خپله ژبه ورزده کړو او چې هر څومره د خپل وطن نه لرې یو خو بیا هم موږ افغانان خپل کلتور هم لرو خپل عنعنات هم لرو هغه زموږ کار ده چې خپل اولادو ته یې ورزده کړو. ډېره زیاته مننه. صدیقي صاحب زه غواړم تاسو نه پوښتنه وکړم چې لکه دلته خو ستونزې خو ډېرې د افغانانو دي د رای حق تر اوسه پورې تاسو ویل 2000 افغانان به شاید زما په ښار کې اوسېږي خو زه باوري یم چې 100 کسان به هم ترې نه د رای حق نه لري. تر ټولو غټ مسله د دوی د تابعیت ده د انټیګراسیون ستونزه لکه څنګه چې دلته د هلته هم ما لیدلې ده خلکو نه مې اورېدلې دي چې ډېره زیاته بېپروایي د دوی په اړه کېږي حتی دوی ته د کورونو په رسولو کې همکاري ډېره کمه ده لکه د خپل ښار په کچه باندې به څه بدلون اول راولئ د افغانانو دپاره یا کوشش وکړئ چې د اداراتو سره هغه منظم کړئ؟ خوشبختانه در هلند برای قانونی که برای انتخابات شهرداری ها هست متفاوت‌تر است از آلمان است. در هلند در قسمت انتخابات شهرداری ها ضرور نیست که فرد تابعیت از هلند داشته باشه یعنی تابعیت شرط نیست فقط همی که اقامت هلند داشته باشه و در او شهر زندگی کنه برای رای دادن در انتخابات شهرداری و یا شهرولی کافی است یعنی من خوشبختانه این مشکل ندارم در قسمت رای افغان د رای فرهنګ څنګه دی د رای فرهنګ افغانستان کې به خلک رای ته نه تلل زړونه یې ترې نه مات شوي دلته رای ورکوي. من میخواستم به می نقطه اشاره کنم که اساسی ترین مشکل من برای افغانا شاید امی باشه که من چطور تشویق کنم که برن رای بدن. ما این مشکل در چی هم داشتیم در انتخابات پارلمانی هلند هم داشتیم که 2 ماه پیش وجود داشت و مسلماً به عنوان عضو حزب باید یکی از کارهایی که برای سپرده میشه است که با فرهنگ خود با مردم خود کار کنه که بیای به حزب رای بده و او زمان هم به اساس آماری که گرفته بودن حزب در قسمت افغانا میگفتن افغانا زیاد رای نمیتن و این فرهنگ ندارن و این اولین شاید چالش ما باشه و اولین بحث باشه که ما باید امروی افغانا کار کنم در دوره که کامپین میکنم و اونا رو تشویق کنم که فرهنگ رای را پیدا کنن خصوصا کسایی که برشان مهم است و پروسه ادغام مهم است چون پروسه ادغام همونطور که شما هم گفتین در هلند هم بسیار کار آسان نیست هم بحث کورس ها است که کورس های زبان بسیار زیاد قیمت است و برای خارجی ها و کسایی که تازه وارد هستن با آسانی این مساعد نمیشه که برن مثلا زبان بخوانند در قسمت کار هم همچنان چون زبان که یاد نداشته باشی در یک
جامعه مسلما کار کردن هم برای دشوار میشه. این بسیار برشان مهم است. و قسمت آخر بحث خانه را یاد کردین، خصوصا در شهر که من زندگی میکنم، چون که هلند تقریبا 2 پایتخت داره. پایتخت فرهنگیش آمستردام است ولی پایتخت اداریش هلند دنهاغ یا لاهه شهری که من زندگی میکنم او هستم. و در این منطقه واقعا بحث خانه و بحث از این که یک مهاجر زود بتانه جای به جای شود بسیار مشکل است و کمبود خانه یکی از چالش های بسیار جدی است. من فکر میکنم که زمانی که من برنده شوم انشالله در شورای شاروالی شهر، یکی از کارهایی که در چی حزب ما هست، جز اولویت های حزب ما است برای افغانا در قسمت پیدا کردن خانه و دوما در قسمت بحث تحصیل و آموزش افراد مهاجر یک پلان حزب هم است و پلان ما هم هست که در این 2 بخش من شاید تمرکز زیادتر داشته باشم. و همچنان افغان هایی که در قسمت تجارت کار میکنن، خوشبختانه در هلند ما بسیار تاجر افغان هم داریم و کسایی که با بزنس های بسیار خرد شروع کردن و نام خدا فعلا ما یک بازار داریم به نام بیفرای که حتما شما در چی دیدین در ویدیوها و در اینترنت دیدین که نام خدا اونجا که داخل شوین فکر میکنین در افغانستان هستین و اکثریت مطلق بزنس های او بازار در دست افغان است. و چون که پلان حزب هم است بحث تقویت بزنس ها و کسایی که میخواین کار شخصی شروع کنن و بحثی که من همراه افغان ها میخوایم داشته باشم و پلانی که من میخوایم در قسمت بتانم افغان ها رو تقویت کنم بحث کمک بزنس ها و خصوصا بزنس هایی است که تازه شروع کردن و بزنس های خرد هستن. من فکر میکنم 3 مورد در اجندا ما است. د ګرون یا زرغون ګوند نه که تاسو کامیاب شئ حسین صاحب اندر صاحب نو فکر کوئ چې څه به د افغانانو په فرانکفورت کې بدل شي؟ دلته خو څوک چانه سرک نه غواړي، دلته خو څوک چانه بند نه غواړي، دلته خو څوک چانه ویالې پخول نه غواړي، دا ټول شیان شته. غټ مسایل دلته د خلکو دا دي چې کورونو کمې ده، دلته غټ مسایل د قبولۍ په غیر مواجد دلیل باندې ورته ردی ورکوي. دلته مسله دا ده چې نور په دې ښار کې افغانان نه منل کیږي یا په پلانکي ښار کې نه منل کیږي. دلته مسله دا ده چې مجردان د یو ډول فریب وخوري، په یو جرم کې بندي کړی شي. دغه مسایل دي چې یا ځینې کسان راشي ورک شي. د دې یا د مړو د لیګ مسایل دا غټ مسایل دي. لکه څه په بدل شي ستاسو په راتګ سره په فرانکفورت کې د افغانانو لپاره؟ ما خو تاسو ته ومې ویل چې زه دا څو شیان چې ما تاسو ته پیشتر تشریح درکړله چې د دې مثال دغه دا د ترمینو یعنی پاسپورتو دا پرابلمونه چې دی لري هغه ته زه طبعا کوشش کوم چې هغه ورلاند کما او یو څوک چې دغه کار وي هغه سره زر آسان په تماس کې شمه چې دغه ورته زر د کارونه ورته خلاص کی او د کور پرابلمونه چې دی هغه متاسفانه بعد دغه چې د اوکراین خلک راغلل په فرانکفورت کې ډیر سخت سو او اوس د موږ په ګوند کې ډېرې خبرې پې کېږي چې د کوشش کوي چې کورونه نور آباد کی او هغه په حساب خلکو ته چې ډېر سخت ضرورت ورته لري هغوی ته یې آماده کی او وري کی. نو په هغه کې زه کوشش کوم چې ورسره په تماس شم او وګورم چې کوم افغانانو ته چې رښتیا اړتیا لري هغو سره کومک وکړم. هغه دفترونه چې رښتیا دغه کارونه ته په حساب هغه کارونه کوي دغه سره وایرس په تماس شي، وایرس ورسره اړیکې ونیسي او دغه ستونزې ورته حل کړي. او دا چې افغانان نه قبليږي دا اوس په آلمان کې رښتیا یو ډېره غټه ستونزه ده چې ډېر خلک اوس راغلي دي هغو ته په فرانکفورت خلاف چا خبره دغه دی ګرونه ریګیرونګ دا الته لا تر اوسه پورې دومره ډېرې سختي نه دي راغلي په نورو ځایو کې چې ګرونه نه دي الته لا ډېره سخته ده. خو بیا دغه تغییرات دغه سره راتلای شي چې موږ
خپل افغانانو ته یو یعنی خلکو ته یو بل تصویر دی افغانانو ورکاره کوم باید از افغانان په خپل درسو په خپل رو کې تشویق کو چې هغه اوس بلډونګ یعنی په حساب یو شای زده کی عالی تحصیل وکي په دغه لار کې وایرس واچو چې المانان موویني چې په دغه جامعه کې دی په درد خوري خو بیا هم هغه شرط کنه برته اول شي ترازو چې دی خپل هغه ورقه په خپل وخت کې واخلي دی خپل کارونه په خپل وخت کې خلاصي چې دی وشي کولای دغه کارونه وکي په خاطر چې هغه څورته وای چې څور د دیوال جوړ نه کور نشي په جوړولای کنه نو په د خاطر تاسو مانه پښتنه ولې د آلمان پارلمان نه د شاروالي نه به شروع کو د وړي کې شیانو نه به خپل افغانانو سره کومک وکړو بیا به ان شاء الله پورته ځو د پارلمان کې خود افغان ماجرو پر رابطه باندې لک تصورات ډیر خراب شوی ورسته ډیر خراب شوی دی و تاسو ګون څه فکر کوي د افغانانو په اړه چې د افغانانو ایمون د ګوند افغانان په باره اصلا خراب فکر نه کوي دی همیشه افغانان تشویقوي او همیشه ویني او چې افغانان هغه نیگاتیو شیان هغه منفي شیان چې دی هغه ډیر مخته نه راولي مونږ په ګوند کې مونږ په ګوند کې هغه خلکو ته ګوري چې دی څه کړی دي مثال د اوس مونږ د تاجرینو خبرې وکړلې مونږ په فرانکفورت کې دغه تجارت د افغانانو په لاس کې ده ډیر افغانان دي چې بسته سړک د افغانانو په لاس کې او د خپل تجارت کوي نو هغه دی ویني او دغه د اقتصاد په کېږي او هغه باندې ډېر خوشاله دي یعنی مونږ ګوند کې چې دا هغه ډېر منفي نظر افغانانو ته دی نه لري او همیشه کوشش کوي چې د سره کومک وکړي او دغه د کور او د ژوند دغه خبرې چې مونږ اوس وکړلې چې د ویزې او د صحي د صحي کارتونو چې بعض خلکو ته نه دی ورکړي دغه هغه خبرې موږ په ګوند کې پکېږي او دی همیشه کوشش کوي چې دغه ستونزې دی لبای نه یوسي ډیره زیاته مننه صدیقي صاحب باس بنور راټولو ما په باس لومړیو کې دا خبر وکړه چې ملنګ ته یو دروازه بند شي سل ورته خدای نور اخلاصي د تاسو دواړو کاندیداتوري یو پیغام ورک چې خزیک په خپل کور کې ځای ونه شو په پردي وطنونو کې دغه د افغانانو خدمت تر ادانګي فکر نه کوي چې الته افغانستان د پاره اساسي دغه نمائندي څه پیغام لري دلته د افغانانو د پاره څه پیغام لري او څومره جذبه نور خلکو ته ورکوي چې هغه هم په هر هیواد کې چې افغانان دي او ډیر دي هغه هم راپاتېږي د خپل خلکو استازولۍ ته پیغامونه خو ماته د څه ښکاري کنه شینوار صاحب من از 2 شب پیش که اعلام کاندیداتوری خود کردم بیشترین رای و بیشترین کامنت یا بیشترین پیام من از زنای افغانستان گرفتم چون من سالهای سال از با اونا کار میکنم خصوصا در بخش تعلیم و تربیه و آموزش و این برای من فکر میکنم که تا حال بهترین و با انگیزه ترین بخش کمپاینم خواهد بود که من قدر از زنای افغانستان حمایت شدم و پیام های خوب گرفتم و اونا به من گفتن که وقتی که من میبینم که خودت میتونی در یک کشور خارجی حتی موفق شوی این به ما انگیزه میده که در تسلیم نشیم در مقابل شرایط امروز و ما همیشه در هر اینترویو که داشتیم یا در هر مصاحبه که داشتیم ما این موضوع را گفتیم که من کسی بودم که در دوره اول طالبان در افغانستان زندگی میکردم و شرایطی که امروز دخترای افغانستان داره او شرایط من هم داشتم و حتی بدترشه چون امروز حداقل اینترنت هست معلومات بسیار ترافیک معلومات بسیار خوب است کتاب است و امکانات بسیار بیشتر از سالهای 90 است از زمانی که من نوجوان بودم و طفل بودم و او زمان طالب در افغانستان بود و من همیشه برشان میگم که من تا 12-13 سالگی سواد کافی نداشتم و من مکتب ابتدایی را اصلا نخواندیم به دلیل از اینکه زمانی که من خرد بودم و باید مکتب میرفتم مجاهدین داخل افغانستان شدن و به اساس جنگ داخلی که در افغانستان بود من مکتب برای دخترها بسته بود تو زمانم و بعد از اون که طالبان آمد خب به شکل بسیار رسمی و کاملا بسته شد
و این باعث شده بود که من تا 12 سالگی خواندن و نوشتن درست یاد نداشته باشم و من برشانی گپ میزنم که این زمان من گذشتاندیم و یکی از دلیل هایی که من خود در این زمان کاندیدم کردیم تشویق زنای افغانستان بوده و انگیزه دادن به زنای افغانستان و افغان بوده که زنای افغان باید به این چی برسن که زمان و این دوره تاریک و سیاه که امروز در قرار دارن دائمی نیست و برای از او انگیزه بتون که اونا هم یک روز میتونن مثل ما کار کنن، فعالیت سیاسی کنن، در اجتماع حضور داشته باشن، در سیاست حضور داشته باشن و این امکان داره و در کنارش برای افغانا هم باید یک پیام خوب داشته باشه. من همیشه برای افغانایی که در آلند هستن گفتیم که تنها راهی که ما میتونیم بسیار مؤثر افغانستان و مردم خود کمک کنیم حضور در سطح تصمیم گیری دولت های اروپایی است و اینجا هست که سیاست شکل میگیره، اینجا هست که پالیسی ها شکل میگیره و اینجا هست که ما میتونیم بر افغانستان مفید واقع شیم و من امیدوار هستم خصوصا جوان های افغان که نام خدا استعداد کافی دارن و این قابلیت را دارن که در احزاب مختلف بدرخشن، عضو احزاب شوند، بر مملکت، بر مردم و بر افغانستانی که امروز بیش از هر زمان دیگه ضرورت به نیروی جوان خود داره، ضرورت به کادر خود داره، ضرورت به دیاسپورایی داره که بیرون از افغانستان توان و قدرت از ایره داره کنه افغانستان رو کمک کنه، افغانستان رو کمک کنن و افغانستان از یاد خود نبرن. امروز یک کلیپ بسیار جالب از شما برم رسید و اونجا خبرنگارتان پرسیده بود که برنده میشین، شما گفتین کس برتان گفته تا هنوز که برنده نمیشین گمش کنین؟ نه اگه چنین چیز را بر آدم بگوین خب چی میگن انگیزه مبارزه را دیگه آدم از دست میتن. من به این باور هستم که من برنده میشم، برش تلاش میکنم، برش کمپاین میکنم، برش کار میکنم و امیدواری به ایست که من باید برنده شم و در میدان سیاست به همین چوکی اکتفا نمیکنین، میخواین به پارلمان برین یک روز؟ این هدف دراز مدت ما هست. بله انشالله. حسین اندرسه زه غواړم تاسو نو پوښتم چې افغانانو د خوانه افغانستان کې خو چې ما ولیدل ډاډ ډیر و تاسو پر رابطه باندې دلته چا ډاډ درکړی دی خپل د خپل کار نه څومره لوی پیغام روحیه واخیسته، ښځو ته څومره روحیه ورسېده، افغانانو ته څومره روحیه ورسېده د دې کار نه دی؟ که زه رښتیا ووایم بعد دغه چې ما خپله دغه په فیسبوک یا د سوشل میډیا کې خپله دغه کاندیدات واچوله. زه په فیسبوک او په سوشل میډیا کې زه پیش لږ دومره اکټیو نه وم. زه بیخي حیرانه وم چې خدایه دا اوس څه کیږي. بیخي ډېرو خلکو ماته رسپاند راکو او ټولو ډیر پوزټیو او اته د افغانستان خلکو لیکل چې ډیر خوشاله دي چې یو افغان میرمن دلته ځان کاندید کړی ده او غواړي چې دلته پارلمان ته د فرانکفورت پارلمان ته لاړ شي. نو ډیر پوزټیو ما دغه فکر نه کوم. زه ډیره ډارېدم دغه کار نه چې وی کومه خو یعنی ډیر ښه صحیح. لکه د خپل افغانانو ته کوالیفیکیشن هم باید ووایو کنه چې داسې ساده استازولي نه پیدا کیږي. تاسو ډاکټر هم یاستئ، تاسو لکه چې د مهاجرت لپاره شبکې هم لرئ، د همکارۍ لپاره تاسو په څو ژبو خبرې کوئ؟ دا خو راته ووایاست. زه حساب کړی خو مې نه دي، خو دغه آلماني ژبه ده، پښتو ده، دری ژبه باندې خبرې کولی شم، اردو مې زده ده یا هندي، انګلیسي، لیک زره اسپانوي. ښه ډېر ښه. او یا نو تاسو دواړه به داسې وکړئ چې د افغانستان لپاره استازولي کوئ، لوی لوی دیرې به جوړې کړئ چې افغانان د خیره درته را روان دي. که کامیاب شوئ که نه شوئ تاسې به د افغانانو استازولي کوئ. صدیقی صاحب تاسو خو څه ویل نه غواړئ په اخره کې؟ نه تشکر شما صاحب، فکر کنم که گپای مهم و جدی را گفتیم. او کوم پیغام خو نه لري افغانانو ته په ټوله نړۍ کې یا په اروپا کې؟ پیغام ما به افغانایی است که هر رقم و از هر رو و از هر طریقی که
میتونن افغانستان را کمک کنن. من بیشتر هم گفتم که افغانستان در شرایط است که به تمام فرزندای خود ضرورت داره و من امیدوار هستم که ما بتانیم فرزندای وفادار، صادق و همچنان خوب بر افغانستان باشیم. پیش از اینکه به ما مصاحبه ما بیایم، من یک پیام از داخل از افغانستان از یک کس گرفتم که میخوایم امور شریک کنم. او گله داشت که افغانا وقتی که از افغانستان بیرون میشن وطن خود را فراموش میکنن و مصروف زندگی و کار و بار در بیرون میشن و افغانستان از یادشان میره. من فکر میکنم اگر ما بتانیم افغانستان را در گوشه از زندگی خود و در قلب خود نگاه کنیم، ما میتونیم مسلماً برش فرزندان خوب باشیم و برش مفید واقع شیم. تشکر. کوم پیغام لري حسین درصد؟ ایما پیغام اول به دلته دغه دي افغانان چې دلته ژوند کوي هغو ته مخصوصا د مونږ ښځو ته یا ټول جامعې چې د افغانانو دي هغو ته زه وایم چې دلته په آلمان کې چې دي کوشش دي وکړي چې د دغه ژبه زده کړي او کار وکړي، درسونه ووایي یا یو رشته باندې کار زده کړي لکه دلته چې اوزبیلډونګ ورته وایي، چې دی په دغه جامعه کې وشي کولی چې صحیح خپل ژوندونه په خپله پلاس کې په خپلو پښو ودرېږي او مخته لاړ شي. او په افغانستان کې ما ډېر غټ خواهش دغه ده چې زه خپله د 3 نجونو مور یم او ما ته درس ډېر یو مهم شی ښکارېږي چې هلته دغه د افغانستان ښځو ته او نجونو ته او د کار او د درس اجازه ورکول شي، نو دغه به ډېره غټه خبرې وي. او نور مونږ که دلته ژوند کوو، ما ډېر وخت کې چې دلته په آلمان کې ژوند کوم، اما مونږ زړونه یا ما خپل زړه رښتیا په افغانستان کې ده. یعنې زه کوچنۍ نجلۍ وم دلته راغلې یم، اما هغه احساس چې زه خپل وطن ته لرم، زه هېڅ بل وطن ته یې نشم کولی چې ویې لرم. نو مونږ زړه په افغانستان کې ده، افغانستان مونږ ته ډېره مهمه ده او مونږ غواړو چې په خپل وطن کې آرامي او یو ښه ژوند ولرو. کور ودان دواړو نه ډېره زیاته مننه راتګ نه مو. انشاءالله چې تاسو باندې به دې ورځو کې د رسنیو ډېر بیروباري. خدای مو ژوندي لره. بس ډېره مننه. ډېره مننه شینواري صاحب. ډېره مننه.